سبحان الله چې سړی د پیر له چوفانې سره ادب کوي نو له ده سره به د څونه ادب ضرورت لکه موږ په کندهار کې د خلقي مطهري سره والا صاحب الوف صلات و تحیت و احترام و ادب کوو نو د سردار دو کونین سره به څومره د ادب ضرورت وي چې موږ د خلقي مطهري دومره احترام ساتو د خلقي شریفي نو د ده مبارک یا د ده د اولاد یا د ده د وارثینو چې علما دي ولی علما تر هر چا بالاتر تر هر چا ما سواله نبی تر نبی را لاندې بیا علما دي اصحاب خو منې انبیا نه وو نه موږ اصحاب انبیا بولو نبی خو یوازې نبی علیه صلات وسلام اصحاب خو ټول علماء کرام دي خو د لوړې درجې علما دي د لوړ مقام خلک دي د لوی مطلب دا د درجو کې الله تعالی دوی ته خپل لوړ مقامات ورکړي نو پیر مبارک اوس سالکینو ته تربیه ورکړي پرجه کې مقرر پوشیده شده است ارسال داشته شد گاه گاه آن را بپوشد و با ادب نگاه دارند که فواید بسیار از آن متوقع است چې له هغه څخه ډېرې فایدې به بیا ته ته ورسي هرگاه آن جامه را بپوشد کله چې هغه چوپانه وای اغوندي هغه خرقه شریفه با وضو بپوشد په اوداسه سره یې واغ دا اداب بیاني ټول اداب دي اند سالکین به ټول په ادب باندې وخت لري د سالک د ذاکر به ټول زندگی له ادب وی له الله سره د الله نه نبی سره د قرآن سره د اسلام سره د دین سره د عالم سره د هر مسلمان سره د پلار سره د مور سره د استاد سره انا د هر کس سره به دوی په ډېر سخت ادب باندې ژوند اوس مبارک سبق ته راځي تکرار سبق نمایند امید است که جمعیت تام ورودی هد کم ذکر چې سالکین واخلي نو هغه دی بار بار د نیت ورته بدلوي هغه دی بار بار نیت بدلوي لکه مثال طور د علم ظاهر حضرات طالب ته سبق ورکي وای بار بار گردان کوه مشق کوه گردان کوه گردان کوه گردان کوه که د هر څه مشق سړی کوي نو هغه آخر چمک پیدا کوي یعنی هغه شایست پیدا کوي مثال خط ته بار بار یې کاږي آخر خط صحیح خط جوړیږي آخر هغه خط صحیح خط جوړیږي یو سړی د جسم ورزش کوي بار بار کوي آخر هغه ورزش بیا په اسانی سره هم کیږي او جسم ته ګټه هم ورکوي ذکر هم دغه څه دی چې بار بار سړی نیت ورته بدلوي نو دی آخر خپل ظهور د انوار الهي و د ده پر سینه باندې کیږي ظهور د اسرارو د فیضاتو د ده پر سینه باندې کیږي د ده هغه سینه مبارکه د الله په رحمت باندې خبره سي د الله رحمت خو اوري یو منټ یو سکند هغه معطلي نه کوي اوس لمر راوختی بس خلاص راوختی اوس کله درېدای نسي نه پټېدای سي په هغه خونې ته ړانګه چې راځي هغه شیشه غواړي چې لمر پر شیشه برابر سي کلکین باندې په ورسۍ باندې نو له هغې نه د لمر شغله خونې ته راایله که تمام ورځ د لمر پر چت ولاړ وي لاندې لمر نه راځي د خونې نسته لمر نسي راکړه د چت څخه خو که پر شیشه باندې برابر سي نو که دا شیشه څونه اندازه وي په هغه اندازه لمر خونې ته ځینې راځي لاندې راکش ځکه دا شیشه لایقه ده د لمر د کش کېدو دا ذاکرینو ته ځکه فیض ورځي چې دی لایق ده د فیض دا بیعت داسې وي چې انسان شیشه کړي د انسان شیشه جوړه کړي د انسان باطن کې شیشه راوړي هغه زړه ته شیشه ورکړي هغه که بیا دی قرآن وایي په اثر فهیږي
که دی لمونځ کوي په ذایقه او په خوند یې پوهېږي، که دی استغفار وایي په ذایقه او په خوند یې پوهېږي، که دی درود شریف وایي په خوند او په محبت یې پوهېږي، که دی مطلب دا ده یو نیک صالح عالم ته ورځي یا یو ولی ته ځي یا یو زیارت ته ځي، دی د هغې په اثر باندې په لار کې له الله تعالی اګاه کې پوهېږي. د ده په سینه باندې تودوالی راست، د ده په سینه کې کله کله دروندوالی راست، کله داسې خوشحالي پکې راسي چې هغه خوشحالي بل ځای نه محسوسه کېږي. د ده سینې ته داسې یو فیض ورسي، داسې فیض راسي. لوی اهل الله، لوی اولیاء، مشایخ عظام هم په دغه شان دي. ځکه اکثر اولیاء پر مزاراتو ګرځي، دې ته نسبت الاموات ورته وایي. د ولی مبارک له لاندې فیض توجه ورته کوي. د ولی مبارک له سینې څخه فیض راځي، د ده په سینه کې ننوځي. سبحان الله، سبحان الله. ډېر داسې بزرګان هم شته چې له ژوندو مشایخو څخه بیعت نه کوي، د قبر کې له اولیاو سره بیعتونه کوي. داسې ډېر اولیاء شته، خو هغه کامل اولیاء غواړي، ډېر لوی خلک غواړي. لکه لال شهباز قلندر، حضرت عطاگنج بخش صاحب، حضرت مطلب دا با فرید شکرگنج صاحب، زکریا ملتانی صاحب، نانا عبدالحکیم صاحب، کنه داسې لوی لوی اولیاء، شاهی نقشبند صاحب، غوث اعظم صاحب، خواجه صاحب، شهاب الدین صاحب، دا لوی لوی اولیاء. لکه خواجه صاحب 4.5 کروڑه سکان مسلمان کړي. دا یې نه په ډنډه باندې کړي دي او نه دا په توره کړي دي، دا د باطن په انوارو باندې دا ټوله مسلمان کړي. دا په هغه شریف اخلاقو باندې، په حسینو اخلاقو باندې سکانو هندوان مسلمان کړي. دومره الله تعالی د دې په سینه کې نور اچولی. ولې د مشکو دکان ته چې ورسي نو د مشکو بوی ځي. دا که بنګي وي که غیر بنګي وي چې ورځي، آخر دا مشک اخلي خوند ورکوي، آخر دا مشک اخلي خوند ورکوي، د مشکو بوی مزه ورکوي. یا یې کله ناکله دکاندار په ومشي بیا دته خوند ورکوي، دا یې د اخیستو کوشش وکړي. دغسې حسین اخلاق، ښایسته اخلاق، نبوي اخلاق، صدیقي اخلاق، فاروقي اخلاق، عثماني اخلاق، حیدري اخلاق، دا سړی وکړي نو بیا ده کې الله تعالی کافر هم د ده سره مسلمان جوړي. په موږ کې خو داسې اخلاق دي چې ورور ګزاره نشي را سره کولی، زوی ګزاره نشي را سره کولی. هغه ډېره شیرینه د بستر دننه د بیبي چې هغه په بستر کې دننه د انسان سره وي، هغه هم څه نه څه ګزاره چندان نشي کولی، ځکه دا مو د اخلاقو خرابي، دا مو د اخلاقو خرابي. په صحرا کې د مالدارو خلکو کې دا قانون ده، که یو سپی د چا په کور باندې غټ شي، هغه که د کور مالک راځي بیا دی نه ورته غاپي. په صحرا کې دا معمول ده، که یو سپی چیرته په یو کور کې غټ شي، بیا د کور مالکان راځي، که څم توره شپه وي دی یې نه ویني، خو که هغه غږ وکړي دی په غږ پېژني، بیا هغه سپی شر نه کوي، جګړه نه کوي. سبحان الله. انسانان یو له بله سره خوري، خو دا د دوی د اخلاقو خرابي ده، دا د قلوبو خرابي ده، زړونه خراب ده، دا د قلوبو خرابي ده. کنی قرآن خو دا سبق نه ورکوي، قرآن خو وقولوا للناس حسنا، قرآن خو دا سبق ورکوي، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان الله يحب المحسنین. قرآن خو دا سبق ورکوي، قرآن دا سبق وي ولا تنابزوا بالالقاب، تاسو چاته تور سپین خړ کماکل بیاکل مه وایاست. وان لم يتب فاولئک هم الظالمون. سبحان الله. وایي که تاسو له دغه
خبرو څخه خپل ځانونه بند نه کړل بیا تاسو په ظالمان بدل کړي. بهرحال تکرار سبقی باطن ذاکرین چې ذکر واخی نو ابا بار بار تکراروي، بار بار به نیت ورته بدلوي، نو د ده په زړه باندې به ظهور د انوارو الهي ووسي، د ده په زړه کې به کشف او الهام الهي ووسي، دی به بیا ډېر لوی سړی جوړ سي. بیا که ده ته خوراک نږدې کي ده ته الهام کېږي چې دا خوراک نامناسبه ده زما دپاره، ده یې منع کړي نه خوري، هلته پرده راسي، فیض بند سي. لکه سړی چې بټن ووهي نو رڼا وکړي، چې بطن را بنده کړي رڼا بند. بیا انسان ته هغه حلال و حرام پر هغه فقط زړه ور معلوموي، په زړه کې دومره نورانیت راسي. اتقوا من فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. سبحان الله. ځکه به ابوالحسن خرقاني صاحب چې کله ذاکرینو خوراک وکړي نو د مبارک به ورته ویلې ول دوا مو وخوړه که مو زهر وخوړه، معنا ستاسو په بدن کې قوت زیات سو، عبادت هم شوق ډیر سو، او که داسې وس په بدن کې د سستي و کمزوري راله، ولې خراب خوراک د انسان جسم کمزوری کوي، سستوي. د الله شان خراب خوراک، خراب مجلس، خراب مکتب مکان، کمزوری مکان. دا خلک ګوره مکې ته ولاړ شي ډېر عبادتونه کوي، ځکه ځای پاک، مکه پاکه، انوار را اوري، جسم کی قوت نورانی راسي، روح قوي شي، جسم که ضعیف وي پروا نه وي، خو روح مضبوط شي. مهاجت دغسې سړی په مسجد کې وي ډېر عبادت کوي تر کور، په کور کې بیا ډېر عبادت کېږي تر دفتر، په دفتر کې دونه عبادت نه کېږي. یا تاسو تجربې وکړو، د الله نظام، د الله نظام. نو چې کله زړه پاک سي، نوراني سي، نو جسم قوي سي، روح قوي سي. نو ځکه پیر مبارک وایي تکرار سبق باطن نماید امید است که جمعیت تام فرو دهد. جمعیت تام دې ته وایي چې ظاهر ټوله په سنت ښایسته سي، په باطن کې ټول تعلق له الله سره سي، ظاهر با خلق، باطن با خدا. دا د مؤمن صفت، ظاهر با خلق، باطن با خدا. دغه خلق سبحان الله. اوس مبارک ته توصیه کوي هرگاه چیزی نویسند باید که اول از احوال باطن خود نویسند و کله چې خطر استه اول باطنی تعلق را واسطه چې له خدای سره دې څومره رابطه قائمه ده. د نبی اسلام خو د اصحابو تعلق له خدای سره جوړاوه، هغه خو څه له منصب سره، له وزارت سره، له دولت سره، له سونا سره نه جوړاوه، هغه خو د اصحابو تعلق رابطه له الله سره قائمه وه. پیران به د خپلو مریدانو تعلق له الله سره قائم کړي، استادان علما به خپل شاګردان د الله سره په رابطه کې قائم کړي. که دغه باطني رابطې را نسي بیا هغه مدرسه فایده نه لري، بیا هغه مدرسه فضوله ولاړه، ضایع سوه. کلال شعباس قلندر صاحب تعلق له خدای سره و، مریدانو یې ټول تعلق له خدای سره. تنور ته به لرګي ور واچول، لرګو به اور واخیستی، د مبارک و بیا پکې ور ټوف وهل، خدای ته به پر سجده پرېوتی. ز عشق دوست و دو هر ساعت درون نار می رقصم، گیه بر خاک می غلطم، گیه بر خار می رقصم. د الله د محبت په وجه کله په اور کې خدای ته پر سجده سم، کله په خاورو کې، کله په ازغو کې، خو سجده مې و خدای ته، تعلق مې له خدای ته. په لمر نه یم خبر، په اور نه یم خبر، په سوځولو په گرمایش نه یم خبر. مرا همی خلقی گوید گدا چندین چرا رقصی، خلق راته وایي ای فقیره ډېر حسین انساني ولې ته رقص کوې. درون من اسرار زیان اسرار می رقصم، په ما کې دنونه انوار دي، هغه انوار ما نه یې لکوي.
ما کې د نن انوار دي هغه انوار مې نه لیکلي احوال ظاهر به احوال باطن از حیث اعتبار ساقط است هرچی میره و سخن دوست خوش تر است دا اوس ماته وایي چې خاموشي وکړه ډېرې خبرې مه کوه که څه هم د دوست خبرې چې دوست ته ورځي ډېر خوند کوي ولر خاموشي پکې پکار ده ثبتنا الله سبحانه إياكم على متابعة السيد بشر المطهر عن زيغ البصر عليه وعلى آله الصلاة والسلام مظاهرا وباطنا کار این ناس وغیر این همه هیچ کار دغه د انسان ظاهر په شریعت شایسته یي باطن کې تعلق رابطه له الله والسلام اولا واخرا دعاء د خیر وکړي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه